نو موږ نن د سپین بولدک ولسوالۍ ته دې دپاره ځو. تاسو به وایاست د نورو خلکو دا دې ویل خپل هغې نه وایه. موږ ځو منظره کوو. ما اوس دغه ویل چې په ځینې رستورانټو کې سم دم لکه د ژمي تلتکان دغسې پراټې دي چې ویې خورې هم مشکل دی که نه خورې هم مشکل دی. که د چا چای ته زړه کېږي زما د چاینک یې وچښئ، حساب یې ورکوو. د دا اوس لا تور راباندې ولګوي وایي تې نازولی معنا مفت یې درکړي دي. مفت یې نشته، دوه وړونه دریم حساب. और इसी क्या बई वजह न कर दी कि कारोबार इसी खराब है वह हमें वजह से न कर दी. چی شي کاروئ په روش کې؟ چی شي ور اضافه کوئ چې د نور څه جلا دي؟ دا خو موږ چاته نه وشو هغه که مور وشوئ نو هغه بیا زده کوي. بیخي ښه کوې، بیخي ښه کوې. او نن خو بیا ښه باراني ورځ هم ده، روش خوند کوي. بیا بیخي داسې کمر روش بیا کمر مننه حاجي صاحب. السلام علیکم، جوړ په خیر. خوشو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به یاست، ښه صحت به لرئ. سهار مو په خیر. زموږ سهار دی، نه پوهېږم چې تاسو به دا خپرونه څه وخت ګورئ، په کمنټ کې راته ولیکئ. د شنبې ورځ ده، سهار دی، هوا یخه ده، باراني ورځ ده، وریځ ده، اسمان تاریکه دی، په دې خاطر چې که توره وریځ ده. زما د خوښې وریځ توره وریځ ده. نو خبرې ډېرې نه کومه. نن په موټر کې په دې خاطر یم چې نن یو سفر لرو. دا خپرونه تاسو وګورئ. سفر مو دی د سپین بولدک ولسوالۍ ته. سپین بولدک ولسوالي د کندهار یوه مشهوره ولسوالي ده، تجارتي ولسوالي ده. ترانزیت هم پر کېږي پر دې لاره، او د افغانستان هغه که په اصطلاح وایي د ګمرکاتو ډېر عاید هم د دغه ولسوالۍ څخه راځي. نو سپین بولدک ولسوالۍ ته خلک د څو کارو دپاره ځي. په منظره باندې ځي، او د روش خوړلو دپاره په بولدک کې بهترین روش پخېږي. غوښې خوندور شی دی، دا پخېږي. او په ویش بارډر کې یا سپین بولدک کې، ویش بارډر نه، سپین بولدک کې هغه ولسوالۍ کې دغه شته، دغه کانټینرونه خلاصېږي. په هغه کې نو ما مخکې تاسو ته یو خپرونه اماده کړې چې کانټینرونه خلاصېدله، هغه پروګرام هم بیا وګورئ. هلته کانټینرونه د بېلابېلو شیانو خلاصېږي. زما خبرې ګډې وډې کېږي، چای مې هم نه دي څښلي. نو کانټینرونو کې موټران هم شته او هر شی شته. هغه خپرونه بیا تاسو وګورئ. زه هغه لینک هم بیا په ډسکرپشن کې درته ږدم د هغې خپرونې. نو سپین بولدک ته د دې کارو دپاره خلک ځي چې یا بېکاري کور بیا هلته یا به د میلې دپاره ځي چې روش وخوري، منظره، او یا به د خپل خریداري دپاره ځینې خلک موټر رانیسي، موبایل، هر شی چې رانیسي. نو نن موږ ځو. زما سره دوه درې ملګري نور هم دي، او د کیمرې شاته منیر فیصل زما واوا ملګری دی، ښه ملګری مې دی، هغه را سره دی. نو موږ نن د سپین بولدک ولسوالۍ ته دې دپاره ځو. تاسو به وایاست د نورو خلکو دا دې ویل خپل هغې نه وایه. موږ ځو منظره کوو، ګورو ګرځو، د دې هوا څخه خوند اخلو. په خاص ډول د کندهار خلک بیا چې دغسې باراني ورځ وویني، دغسې وریځې، دغسې هوا یخي، ځي اطرافو ته وځي، میله کوي. د کندهار خلک په میله باندې ډېر مشهوره دي. نو موږ هم ځو نن روش خورو. خدای دې وکړي چې راسه خلاص شوی نه وي. که روش نو پروا نه کوي، بیا به یو بل شی وخورو، خو منظره هم کوو. ځم اوس به چیش کوو، موټر ته خو راپورته سولو، موټر تیل هم غواړي، موږ هم یو شی غواړو د خوراک دپاره. زه د ملګرو سره مشوره کوم، هره فیصله چې وسوله هغه ځای ته تاسو هم بیایم. خپرونه وګورئ، را سره ملتیا کوئ.
دوستانو بیا هم راورسېدلو مخکې مې ویلې چې سفر هم په مخ کې لرو او شین سهار هم دی که غواړې چې پر مخ دې خندار راسي طبیعت دې برابر سي نو د سهار ناشته کوه ناشته بهترینه کوه خوراک خوندور کوه او په اصطلاح ښه خواړه خوره سهار وختي په فارسی کې یو متل دی میگه چای نخوردن جنگ نمیشه نو سهار باید چای وخورې او هغه هم خوندوري چای دا چې زموږ سفر هم په مخ کې دی نو دلته راغلی یم په کندهار کې ډېر رستورانټونه یا هغه بریک پاست چې ورته وایي د سهار ناشته هغه ډېر رستورانټونه ورکوي خو منو سلوا بهترینه ناشته ورکوي منو سلوا سابقه لري دا رستورانټ او په دې کې د سهار ناشته چای یا د شیدو چای پراټې نخود چولی ورته وایي او ورسره انډه املیټ هګۍ ډېر شان شته خو دغه پراټې چې دي د دې ځای ډېرې خوندورې دي او دغه استاز په لاسونو کې ډېر خوند پروت دی بعضې وخت زه هم ورته راځم او دلته پراټې خورم چای خورم نو نن هم راغلی یم د سفر تر مخه دلته ناشته کوو د خیره بیا به استاد هم دعاوې راته کوي چې په خیر ولاړ سي استاده نوم دې راته ووایه او څومره عمر کېږي چې دلته دغه پراټې پخوې نوم مې فیض محمد استاز دی دا 9 کاله کېږي دلې پراټې پخوم 9 کال مخکې د شیرې دغه هنر زده کړی د پراټو د پخولو دا هم د هر چا کار نه دی دا مې په کراچي کې زده کړي کراچي کې او ما خو اورېدل دي چې د کراچي پراټې ډېرې خوندورې دي او خوراکونه جلا دي که څنګه کراچي کې مې دا کیسه زده کړي دي نو بیا د هغه وروسته راغلی یم دلې من سلوا ته دا یم دلې په استادي اخته په یوه ورځ کې څو دانې پراټې پخوې بالا 350 دانې پخوم 250 دانې دغه 350 پراټې هم په ورځ کې ډېرې دي او خوندورې پراټې د دې پراټو پخول بیا د نورو پراټو څخه لږ جلا دي نه پوهېږم دې ته کومې پراټې وایي استاد پراټې خو نو دغه پراټې دي عامې پراټې دي خالي د پخولو طریقه نو بس په خمیر کې هم فرق شته په پختن کې هم فرق شته نو چې خمیر پر اندازه شي ور واچوي نو ان شاء الله به راکړي او دغه پراټې ور کم خوږې دي داسې هر څومره یې خورې خوړه کېږي نو بس شیدې ورلیږدي هګۍ ور اچوو بوره ورلیږدي ځینې نو بس د اندازې شی ور واچوي خوند نه پکېږي ما اوس دغه ویل چې په ځینې رستورانټو کې سم دم لکه د ژمي تلتکان دغسې پراټې دي چې ویې خورې هم مشکل دی که نه خورې هم مشکل دی کلمې در بندوي او ډېر مشکلات جوړوي استاده ته پراټې پخې که موږ ته بیا هم راواستوه ګرمې ګرمې پراټې موږ به دننه ولاړ شو او ما ول دعاوې راته وکړه موږ یو سفر الله دې وزونه درته الله په خیر ورسو د امیر د خپله ځای په خیر مننه راځئ چې کښېنو چای چې په سور باندې وڅښې په ژمي کې خوندوري او پراټه وخورې هګۍ وخورې نو بالا چیش پاته سول راځئ کاونټر والا مو ونه ویني چې هغه ویټر دغه منیجر هم په خبرو اخته کې ورسره کښېنو یا ډرونه پاته سول نوم دې راته ووایه او څو عمر کېږي داود شاه غا مې نوم دی 2 کاله مې کېږي په من سلوا کې منیجري کوم دلته هغه پراټې چې پخې د هغه 9 کاله کېږي ستا 2 کاله څه خبره ده چې دونه ډېر کلونه پاته یاست دلې مو خدمت کړی دي ښه اخلاق او ښه د ګراکې عزت او احترام لرو دلې چې کار مو کړی دي وخت مو تېر کړی دي راځئ چې خوراکونه راوړي وبې ګورئ تاسو بیا مو ګورئ موږ به وخورو بیا نو د خیر سره ځو هګۍ او پراټه راورسېدل د یوه نفر استکاک 2 هګۍ پرای هګۍ دي پرای ایګز سهار په ناشته کې او ورسره دغه پراټه ده چې ما یې مخکې ډېر صفت وکړي لږ کرسپي یا برشته ده او دا ډېره خوندوره ده تاسو څنګه چای څښئ زه خو یو عادت لرم چې هګۍ او پراټه وخورم بیا وروسته شیدې پسې څښم شیدې م را روانې دي ګرمې شیدې او دلته د باران خوندور یخ موسم مرچ په دې خاطر چې هوا یخه ده ځیګر پخوي بهترین ګرمي په بدن کې پیدا کوي او مالګه خو نو باید د هګۍ سره یي بسم الله الرحمن هګۍ خو هګۍ ده خو د پراټو خوند بیا هم پکښې معلوم دی ډېرې خوندورې پراټې او دا هم ګرمې د شیدو چای چې توشونه یې تاسو په خپله وینئ
رسمي سفر نو د دې ځایه پیلیږي کله چې سفر پیلیږي د پټرول پمپ به پیلیږي د موټر ټانکۍ به ډکوې زړه به بېغمه کوې بیا به نو سفر ته د خیر سره کشر کوې ستاسو د دعاو په برکت په خوشحالۍ سره نو موټر ته به تیل ولویږي موږ خو ځانو ته هم تیل واچول ناشته مو وکړل ځانونه مو برابر کړله موږ هم تکړه سولو موټر به هم تکړه سي د خیره سره نور به نو دغه خوندور سفر پیلوو او ستاسو د دعاو په برکت په لاره کې کم جالبه شی په مخه راتلی هغه به هم ګورو خو زموږ تر ټولو بهترین ادب دا دی هغه مین ادب مو دا دی چې موږ سپین بولدک ولسوالۍ ته ځان ورسو هلته وګورو چې څه کیسې دي ما مخکې مو ویل اوس هم وایم چې باراني موسم دی وریځ د خوندور موسم دی میده میده باران دی او تاسو هم دغه لاره دغه سفر را سره وګورئ ووینئ او خوند څخه خوږو لیدونکو د سفر څو اصول شته کله چې د ملګرو سره سفر کوې تر ټولو مهم یو اصول دا دی چې د ملګرو په خوښه باندې به هغه کارونه چې دوی وایي هغه به کوې پر لارې باندې چې ووایي چې ودرېږه درېږې به پلنکی شي ته مو اشتیا کېږي هغه خورو هغه به خورې نو اوس دلته ودرېدلو هغه په اصطلاح ځینې ملګري راته اسوله ګرځي شاوخوا سفر کې خو باید راتاسې پر لاره باندې موږ دلته راتاسو نه پوهېږم چې دا اوز دی دا باوړۍ ده خو ډېر یو لوکس ځای دی زه وایم که یو څو دانې مایان دلته راوړئ دلته ښه چکشي کېږي د مایانو دپاره تاسې وګورئ موږ سفر ادامه لري را سره ملتیا کوئ او دغه پروګرام څخه خوند واخلئ میده میده باران خوندور هوا ډېرې خبرې خوږو لیدونکو بالاخره راورسېدلو سپین بولدک ولسوالۍ ته موټر مو پارکینګ کې ودروئ پارکینګ خو نو نه دی هلته ټول موټران درېږي د کانټینرونو بغل دی دا هماغه ځای دی چې مخکې مو دلته یوه خپرونه اماده کړې وه د کانټینرونو مابین چې دلته کانټینرونه خلاصیږي نو راځئ وګورو په منډیانو کې څه شي شته څه شي خرڅیږي ماشاءالله نن باراني هوا ده او ټول دکانداران هم میده میده خاندي لکه چې سودا وي سته نو کاروبار برابر دی دلته مشهوره شیان چې ډیر دي د کور سامان دی
او د هغه سره سره موبایلونه موټران ماته مخکې پر دې اړه ستاسو سره خبرې کړي دي. نو ورځو منډیانو ته یو نظر به پر واچو چې شیشه ستا او څنګه شته. خوږو لیدونکو به مخکې په خبرو کې ویل چې په بولدک کې څو شیان دي چې مشهوره دي. یو دلته روش غوښې ډېرې مشهوره دي، د بولدک خلک یې مینوال دي، خوري یې، ښه روشونه پخیږي. او یو د بولدک چای ډېرې مشهوره دي، هغه په نس کې خوږې چې ورته وایي، تورې هم سته، شنې هم سته. او بابا یو سماوار جوړ کړی دی، دا نو داسې په دوکان کې نه دی، پر لاره دی، خو ډېر مشتریان لري. دا اوس مو په تکلیف وخت ورسره پیدا کړي چې خبرې ورسره وکړو. بابا جوړ په خیر. خیرت دی. شکر دی. نوم دې راته ووایه بابا. نوم مې ولی جان دی. ولی جان، څومره عمر کېږي چې دغه چای پخوې او دغه د سماوار کار کوې؟ 14 کاله. 14 کاله. دغه د بولدک په چای کې څه تاثیر دی چې دغه چای سړی نسي تېرېدلی او ډېرې خوندوري؟ د چای کې دا تاثیر دی چې د دې ځای اوبه سمې دي. اوبه یې سمې دي. هغه اوبه تروې دي. اوبه هم باید سمې، دغه وچ چای هم باید خوندوري. ونه چې پاڼې برابر نه وي، شی برابر نه وي، نو باره خو نو دغه نه خوند نه لري. ښه، ته یوه چاینکه چای ماته م راکړه چې خوږې سمه تورې خوندوري که شنې؟ والله خو دا خصوصیت دی، تورې غواړې تورې در پخوم، که شنې غواړې شنې در پخوم. شنې را پخې که شنې به وچ شو. صحیح ده. و بابا ته به تکلیف ډېر نه ورکو، نو یو چاینکه چای به وچ شو، د چای څخه به خوند واخلو. او ستا سره به هم خبرې وکړو، ته راځه دا چای خو بیا پر ما ډېرېږي، ته به هم یو پیاله چای را سره وکړې. دلې کار کوي؟ وعلیکم السلام. دا مې توپان دي، څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ جوړ یې بخیر. شکر دی. نن باراني موسم دی، موږ هم راوتلي، تاسو څه احساس کوئ؟ باران په ورځو کې به زه هم سودا وي هم ډېرې نه یاره د خاص وخت نه راځي، خو بیا هم د باډر والا خلک راوځي، د کندهار والا د خلک سالته رخصتي باره بیا راشي، دلې منډیانو کې ګرځي، شیشې مې رانیسي. ډېر ښه سودا وي، اوس ښه دي یعنې؟ اوس شکر دی. د باران په ورځ لږ کمي، باران ورځ څه کمي، بیا باران په ورځ بیا د میلیان ډېر راوځي. هغه راوځي میله ته چې رخصتي په ښار کې ډېر باران یې باډر له راځي، د دې ټیپو منډې له ولاړ شي. دلته نو رقم شیان شته، هر شی شته. ښه، د چای په اړه څه وایې؟ څنګه چای د ماما ډېر ښه چای وي، دلته ښه کشني کتورې د ډېر ځای خلک راځي، د ماما چای خوري بیا ځي. ماما وایي 14 کاله مې کېږي. خو زموږ یونه دغه چای دی پخوي ښه، د ماما ډېر زورګوري چای وي. برګیز باندې پخېږي؟ برګونه سکاره نه څه وسه ستا په یادېږي پخوا به پر سکرو پخوا به دغه ډېبېش کې د ګۍ چای نه ولې اوس د ګۍ چای وي. ښه، نو ته راسه یو پیاله چای د ماما چای وچ شو چې څنګه خوند لري. اجي ته خپل نوم نه راته ووایه. زما نوم لالی دی. لالی زموږ په خاطر نه راوګرځېدې چای ته که هر ورځ دلې کوې؟ دی زما اخښی دی. ماما و نو ستا چای خو به مفت دی. بله خو ما دی بس ګزاره سره کو، زه بیا خدمت کو. ماما رښتیا ووایه، دی څنګه دی حساب خلاصوي که یا؟ حساب نه ولې نه خلاصوي، چې حساب خلاص نه کړي نو خو بیا سرې خچې ته وراچوم، بیا لور کول وایي دوه وړونه درېیم حساب. درېیم حساب وایم، خو بس زه د ده پر غاړه یم، زه به د ده کله کله خدمت کوم. ښه، دی به یو زر دی. ماما زموږ چای په خیس بیا وه، تی په دا ګیلاس کې څښې او وایي په دغه دغه کې چای خوري. ښه، دا خپل د دا زه دی، خو ما ته یې راکړي دي، کور یې ودان. دی بیا زما اخښی دی. ته هم دغه والا چای وڅښلی، دغه چیش لري؟ دی بیا د شونډو د شان ډېر ورچي، دی بیا نکې مساله سره ورسمه کړي. او په دا چای به نو دا یخ چیرې زموږ پسې وسي، اوه چې دا چای وڅښو که یاد کېږي. روزه ورته راځه
ولا ماما چای ته دغه خوشبوی خو نو تاسو نسی احساسولای موږ احساسو ښځه دغه هم پکښې کې دي دغه ادرک چې ورته وایي یا شونډ او شنې چای دي په نس کې خوږې دي په نس کې خوږې چای دلته ډېرې مشهوره دي په دا پخېدو کې خوږې کې بیا نو ډېر خوندوري تا وڅښلې ډېر زوروري چای یوه چاینکه په څو ده ماما یوه چاینکه په 6 افغانۍ یوه چاینکه 2 په 10 2 په تخفیف هم شته که 2 څښې نو بیا په 10 دي وای 2 که بیا غواړې بیا په 15 افغانۍ درته یا پیدا کېږي ښه نو د 2 په 10 روپو یوه په 20 ډېر ښه یوه چاینکه څو ګیلاسه چای نیسي دغه زما په لاس کې چې دی دا نو 4 پیالې نیسي 4 پیالې بس نو د یوه نفر ښه بسیږي یا هغسې خو چې یوه پیاله وکړې خوندوري چای دي نو یوه پیاله د حاجي ته راسه یوه پیاله ته راسره وکړه راځه راځه راسه ته راسه یوه پیاله ته راسره نه پوهېږم چې ماما ستا عریب دی که ته د ماما عریب یې داسې مو سره کته خو د اکوالا هم په 6 افغانۍ په ټوله نړۍ کې نشته په ټوله نړۍ کې په 6 افغانۍ نشته د نوی نرخ شروع کړی دی ارزانه دي بل یا نو ګرانې د 6 افغانۍ تاسو په ټوله افغانستان کې لري نو دغسې چای یا نه ته وګوره ادرک ته نو د ماما سره شخصي مشکل لري ما چې ورته وکتل رنګ یې د عریب ماما 6 افغانۍ په ټول افغانستان کې تر اوسه دي دا د ماما عریب دی ته چای وڅښه ته خوند وګوره 6 افغانۍ تاسو اوس لري په افغانستان کې دا رقم راځي ته خوند وګوره خوند سره خو هغه چای دی چای نه نشته ښه او دا لکه ته وخورئ وای پر شیشه پر دغه چای خو آباد یا دا خو د ماما څخه آباد دی دا نوې کیسه ده نن به پخلا کېږي نن به پخلا کېږي زما په خاطر باندې صحیح دی صحیح ده بس دا د ماما سره په خلاص ولې دا حق پاک باندې دا 6 افغانۍ تاسو په ټوله وام ستاده د دې ورسته په 15 دی بدايه ته په خلا یو ما ته پاره نه د ټول مسلمانانو د پاره به ارزانه نو د ګرد شار غم اخیسته چای درواخه زوروري چای دي دا دوه خو بجم سره په خلاص ولا او ما ته چې په لاس په ورکه وای قسم د په دغه کې بجم یا ورور په شلا تا په شلا غوانی په نړۍ کې د په ټول افغانستان کې چای په شلا غوانی بیا خورا بارګي دغه بیا خورا بارګي یا نو یا چې ګرځه کډي واردار فیصله تاسو وکړئ دا خو دې سره په خلاص ولا یا په خلاص پر کوچی ماما ډوډۍ واورځه که پر ماما زه خالی په شلا غوانی جوړ خو آبادم په شلا غوانی بایس په افغانستان کې دغه نو په شلا غوانی بایس چای دا نو رواج بایس نه کښوس په څو دي خلک په شل افغانۍ یو چای نه کوي شهر کې خو بيخي در دغه لا ګران دي افغانۍ په لاس ولې وای لاس افغانۍ ما په خیال تاتین چای درک مزه دغه وایم کله چای ته زړه کیږي زما د چاینک سی وچ شي حساب ورکو د اوسلا تور باندې ولګي وای ته نه زولې معنا مفتی درکړي دي مفتی نست دوه وړونه درې حساب کوم واس په شل افغانۍ حق نه وای اځه سم د ستاده پاره په شل افغانۍ ګران دي سي ولې د ټول خلکو د پاره سم د کوچی ماما ته د دې بس شه بالا بجم ته بالا زید خوشحال لیدونکو بس تاسو پروګرام را سره وګورئ زموږ پروګرام ادامه لري او زه به دلې چای نوشي
خوشو لیدونکو په بولده کې چې ګرځې را ګرځې نو شناخته او نابلد او مشهوره کسان هم در باندې پیښیږي. تاسو په یوټیوب کې ټیک ټاک کې یو مرکه اورېدلې ده چې بیا د د اواز سره ډېرې ویډیوګانې وایرل سوي دي او ډېر وایرل دي. وایي عروسي کوي، زه نه پوهېږم چې ډېر د عروسي چی یاست. نو پارسي باندې هغه دغه کس خبرې کړي دي، ډېره مشهوره سوې ده ویډیو یې. زه به خبرې سره وکړم. شرف دی نوم یې، موږ پیدا کړې، پوښتنه مو کړه شرف جانه د کوم ځای جوړ په خیر؟ څنګه یې ښه په خیر جوړه دلی د بولده کې شه عروسی کیاس به ای وجه نکردی که کاربارشی خراب است و همی وجه عروسی نکردی. نو ته څه مال عروسی میکنی؟ ما کیاست اگر پیسه پیدا کردی نو به ای وجه عروسی نکردی. شرف جان وایي چې کله پیسې پیدا کو تو نه رو به دلته یو واده څو مصرف غواړي بولدک ولسوالي کې؟ واده چې دی کم از کم 15 لکه 20 لکه مصرف کوي. ولور ډیر دی که د واده مصرف ډیر دی؟ نه مصرفیات هم زیات او بل ولور هم بیخي زیات ده. 10 لکه 12 لکه 15 افغاني یا کلدار افغاني نه دلته کوزدې هم ته ظالمانو به کلدار کوي. ښه خبر دغه کلدار پیدا شي خودو ششکار کلدار نه پیدا کیږي. افغاني خو پرېږده افغاني پیدا شي سره د زوی زیری او چې څو لکه افغاني پیدا شي کار کیږي. افغاني چار څومره زیاتې خوند کوي نه خو اوس نه پیدا کېږي. معنا چې یو 15 لکه افغاني اوس ماته پیدا شي زه عروسي کوم. عروسی میکنی؟ عروسی میکنی. چند پیدا شوه؟ 5 لک یا 10 لک افغانی پیدا میشه عروسی میکنی. 10 لک یا 10 لک یا 20 لک یا 15 لک هر چند زیاد پیدا میشه خوب عروسی میکنی. نو مسله اوس دا شی ده چې ځوانان ډیری ځوانان په خپله خوښه واده کوي. ته څنګه کوې؟ په خپله خوښه کوې او که د کورنۍ په خوښه؟ کورنۍ په خوښه په ځان میکنی چی رقم میکنی؟ د کورنۍ په خوښه ما ځان میکنی که است هر جوان خوش داری که عروسی میکنی به خوش خود ولکه ما امیر کمیش نمیکنی ما با کورنۍ به خوش میکنی. چې مازی واده میکنی؟ او مازی واده میکنی به خوش به کورنۍ به خوش میکنی. خیر دی د کورنۍ هم دا د غږ واورئ، خپل په خوښه هم نه کوي، ستاسو په خوښه کوي، خو واده ورته وکړي. یادش نو مو ورته وایه یاره چې ډالر پیدا شي زه خپله کوم. او چې ډالر نشته. ډېره مننه. خوږو لیدونکو زه مخته نور دوکانونه هم شته او دلته ما مخکې مو ویله چې په هر دکان کې جالبه شیان دي. هر دکان ته چې سر ورښکاره کوې نوي شیان به ګورې. راځو ځو مخته او وبګورو چې څه شته.
په منډۍ کې وګرځېدلو، هوا ډېره یخه ده، باران هم تیز دی. موږ تاسو ته د بولدک د روش پر برابر خبرې کړې دي چې د پهلوان روش بیا ډېر مشهوره روش دی او ډېر خلک چې د کندهار ښار راځي یا دلې خپله په بولدک کې دي دغه روش خوري، خوند ځینې اخلي. خو موږ ډېر ناوخته را رسېدلي یو، ډېر ناوخته چې روش ټول خلاص شوی دی، یوازې یو خوراک پاته دی، هغه به موږ خورو او خوند به ځینې اخلو. نو نورې خبرې به د حاجي صاحب سره وکړو او د استاد سره به وکړو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خدای مو راوله. جوړ په خیر خیرات. ستاسو روش ډېر مشهور دی دا هوټل. څو کاله کېږي چې دلته دا هوټل؟ تقریبا 15 کاله 20 کاله به کېږي. نو زما تقریبا نامزولی دی دا هوټل. دغه وخت ته دلې که دلته څوک و نور بیا یا هېڅوک نه و. ښه. او ستا ملګری حاجي صاحب چې دی ماشاءالله ډېر خندروی او ډېر خوشطبیعته دی. هر وخت چې زه راځم د سره خبرې کوم. دی هم دغه وخت در سره دی که څنګه؟ یا د ده نو دونې وخت نه کېږي. 15 کاله به کېږي. 15 کاله هم ډېر عمر دی. نو انډیوالي مو ده. ستاسو روش را سره دی 15 کاله کېږي. دغه 15 کاله کېږي. بله سره دی 10 کاله کېږي. بله سره دی 10 کاله کېږي. نو نازولي دي لکه څنګه چې خپل مشتریان دغسې برقراره پاته سوي دي. ماشاءالله ماشاءالله. دغه د پهلوان روش چې کوم دی دلته خو ډېر ځایونه ستا روش، دغه ذایقه خوند دا څنګه د نورو څخه جلا دی او خلک راځي؟ هغه جلا دی، هغه نه به پوهېږي. نو 10 کاله ما د هغه کیسه رښتیا 10 کاله 15 کاله چې سړی روش پخي یا په یو کار کې نو بالکل. او په څنګ کې مو د تازه ډوډۍ نانوايي هم سته؟ هغه مې بیا ورېرونه دي. خپله نانوايي د ګرمه ډوډۍ د تازه روش سره. څه شي کاروئ په روش کې؟ څه شي ور اضافه کوئ چې د نور څه جلا وي؟ دا خو موږ چاته نه وشو. که مو روشه وي نو هغه بیا زده کوي. بیخي ښه کوې بیخي ښه کوې. روش مو هم ژر خلاصېږي تر نورو څه خبره؟ روش ډېره بنده و. دا سال دلته خلک ولاړ وو په نمبر. په نمبر ولا خلک ولاړ چې موږ به ننوځو. عمل سم. بس خدای دې ستاسو د مشتریانو غم ته هست نه درکوي او مشتریان ته دې خدای ستاسو غم هم نه راکوي. قربان شه. د ښار خلک یو موږ په خپله زه په خپله د اول یم. ښه یم کاکړ. ډېر ښه ډېر ښه. خاص د ښار یم. ښه. د پلارو د نیکه څخه. صحیح دی. تا ته هم اډرونه سته. زه به د حاجي صاحب سره مې یو څه خبرې وکړم. حاجي صاحب استاد ویل چې 15 کاله کېږي دلې. دی زما ورور دی. ښه وړونه یې نو صحیح دی. ډېر ښه دی. دغه دی یو وخت ژرم تورول بیرته دې بالا وخت تېر شول خو سپین ژري شولم. زه هم یو ځای خو به دې کوزده موزده دپاره. حاجي صاحب ماشاءالله مشتریان مو بیخي ډېر دي. ټول د ښار دي که د ښار خلک چې دي خو مکمله بل ځای نه ځي. بالکل. بیا دغه پهلوانو وټاله ماسې وه موږ ته ګرده د ښار خلک راځي. رښتیا. که دې په د څلورو جیشو ولایتو کې چې زموږ نوم د پهلوان واخلي 4 جیش ولایته موږ پېژني. بالکل. چې خالي د پهلوان نوم واخلي سړی خوله اوبه وکړي چې روش دی او کیسه د ډوډۍ ده. داسې ډېر خلک پېښ سوي دي چې د ښار ایلاده د روش ته راځي بیرته ځي ښار ته. ډېر ښه. او د شناخته خلک هم ولاړ دي. حاجي صاحب دا خو د ښار دی راغلی دی. دا خو د ښار دی. خبرې به ورسره وکړو. سلامونه. پر یو ښه دوست باندې پېښ شولم او پر ښه ځای باندې. جوړ بخیر. پاپل صاحب جوړ بخیر. څنګه یم را صاحب؟ ژوند بخیر. ژوندګي بخیر. ته ښه یې؟ ژوندی اوسې. زه هم کور ملګرو ته به دې ویلي چې ځم کار لرم خو موږ دلته پر روش باندې ونیو. رښتیا کندهار کې خو نو رښتیا بولدک ډېر مشهوره دی نه؟ خلک راځي خصوصا بیا داسې دربیه ورځ وي شنبې ورځ بیا عمومي په د رسمي دفاترو کې رخصتي بیا ځینې ملګري سره یو ځای کېږي د بولدک خواته راځي. ډېر یو خو دا داسې دی چې د افغانستان تر ټولو هغه د ټرانزیټ په حساب باندې تجارتي لحاظ باندې ډېره مهمه نقطه ده. بالکل. سودا لپاره هم خلک راځي. سودا اصلا کې یو پلمه سي خو دلته چې راسي دغه روش او دغه خواړه چې خلک یې ډېر خوښوي. په نام په ټول افغانستان کې د روش چې دی د پهلوان او دا ته ورته نور هوټلونه دي. موږ هم بس یو پلان ونیوو ملګرو سره راغلو او دا خاص روش ده. دوستانو پوپل صاحب تاسو ښه پېژنئ. ظاهر پوپل د ټلویزیوني خپرونو ویاند چې یو وخت یې په هیوا ټلویزیون کې خپرونې وړاندې کولې. ماشاءالله زما د ښو ملګرو څخه هم دی او پر یو ډېر ښه ځای باندې پېښ شولو.
نو اوس ته پر خوا شي ګران یې که زه پر خوا شي ګران دواړه پر ګران یو بدبختي دا ده چې کله موږ رالو پهلوان لکه چې روش خلاص کړی روش یې خلاص کړی دی موږ هم په دغه مشکل دلته مجبور یا پر لارې یو ځای پیدا کړو او بل ځای خوند نه کوي بل ځای خوند نه کوي ځکه کندهار کې هم ستا خو هغه ذایقه یې دا رقم نه ده پوپل صاحب نورې سوداوې دې هم وکړې څو سولو بس داسې یو مناسب یو سپکې سوداوې نور ملګرو هم وکړه دلته مې وګرځېدو په دا منډیانو کې د کور د ضرورت ځینې سامانالات و هغه مې هم رانیول ډېر ښه دي وکړه بس زه بیا مو نیت دی چې کندهار پاته شوی موږ یو څه خبرې هم کوو نور خواړه کوه هغه خورو نو ته نه راسره پاتېږي بس الله مو مل شه ښه وخت ولرې په مخه ښه سفر نو په پهلوان هوټل چې دی یا پهلوان د روش مرکز چې کوم دی دلته نور خواړه هم شته پلو شته کیمه ده کوکوفته ده هغه شته سبزیجات یې خلک یې خوري خوښوي یې خو نن به موږ دغه چې یو خوراک روش پاته دی د دې څخه به خوند واخلو او دغه تر څنګ به نور خوراکونه مو وکړو حاجي صاحب ته هم جوړ یې خیرت یې کرل ته هم د ډېره وخته دلته یې انشاءالله 25 کاله کېږي ماشاءالله دا ګرد هغه د سنګر یاران دي 2000 کال کې راغلی ښه 2000 کال کې چې دغه روش موږ په اویا کالدارې ورکوي ښه اویا کالدارې ډوډۍ موږ په 4 کالدارې راخیستې ده نانوایس په اویا کالدارې اوس دا دې ورور 1200 کالدارې معنا 300 افغانۍ ته رسېدلی دي بالکل نو یو خو د کالدارو ارزښت هم کم شوی دی د افغانۍ په وړاندې کمه شوې ده او بل خو نوشان هم ګران شي دغه وخت به یو پسه ډېر ارزان و تقریبا غوښې په 25 کالدارې برای حساب ورته وکړو کیلو و معنا نه سره د افغانستاني شاچاریاک په 25 کالدارې داسې وبرن په افغانۍ حساب وکړه چې مثال بیخي اوس 15 افغانۍ یا 16 افغانۍ کېدلې چاریک خو داسې ټینګ ډېره مننه خوشحاله اوسې خیر اوسې حاجي صاحب پسونه خپل پسونه مو دي انتخابوي دا غوښه ډېره شیرینه ته موږ انتخابوو کساب ته چې انتخاب مو کړله کساب یې رالالوي بیا موږ تیارې غوښې ځینې راوړو پسونه مو داسې خپل پسونه دي نو بیا دی رالالوي بیا موږ ته دی موږ ته په مزدوري باندې خپل حساب دی ته ورکوو بیا موږ خپلې غوښې خپله ځینې راوړو بس په دغه سره دغسې کوو ښه نو موږ به نکې خوراک وکړو تاسې به د خیره سره خوراک وکړئ ناوخته هم رالاست ناوخته راغله نو دا مال خو چې هر وخت دا وخت زموږ روش ګرسره نشته ما دې ته وایم ملګرو ته چې اوس د اوسه څخه نن نشته یا ګرد امر نشته او نن خو بیا ښه باراني ورځ هم ده روش خوند کوي بیا بیخي داسې کمر روش بیا کمر مننه حاجي صاحب موږ به د روش خوند هم وګورو ما خو ډېر خوړلی دی نن بیا زه تاسو ته کیسه وکړم چې څومره خوندور دی او نور چې شي شته د هغه په برابر به هم خبرې کوو خوږو لیدونکو زموږ سفر پر همدا ځای پای ته رسیږي البته سفر خو مو ادامه لري تر کورو به ځان رسوو خو د بولدک ولسوالۍ سفر پر همدې ځای پای ته رسوو اوس که د دې خوا حالات هم ستاسو سره شریکو خپرونه نه سوله کیسه سوله نو زما یخ هم ډېر کېږي خپرونه پر همدې ځای پای ته رسوو تر بیا چې سره وینو د الله په امان ښه وخت